طالبانو د بغلان فرنګ او د بادغیس مقر ولسوالۍ هم ونیولې. د بادغیس ولایت تر اب کمري د نیمروز دلارام او د بدخشان شغنان ولسوالۍ تر نیولو وروسته طالبانو نن سه شنبه د چنګاښ پر 15مه نیټه د دوه نور ولسوالیو د نیولو خبر هم ورکړ. طالب بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوئیټر ادرس لیکلی چې طالبانو د بغلان فرنګ او د بادغیس مقر ولسوالۍ هم تر خپل ولکې لاندې راوستلې دي. نوموړی زیاتوي د یادو ولسوالیو مرکزونه او شاوخوا ملحقات د طالبانو په لاس سقوط شول او دا مهال د دوی تر کنټرول لاندې دي. د مجاهد په وینا ډیره وسله وسایط او مهمات هم د طالبانو لاس ته ورغلي دي. یوازې نن دا 15 ولسوالۍ شوې چې په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو د نیولو خبر ورکړ.